سلامونه. په دې ورځو کې د ویفول په نوم یو اپلیکیشن زیات وایرل دی او هر څوک چې ګوري پوسټ کوي ویډیو جوړوي چې راشئ ویفول جوین کړئ او دغه کې کار وکړئ او تاسې اسانه پیسې وګټئ. نن دغه ویډیو کې تاسو ته هر اړخیز معلومات درکوم چې ویفول څنګه اپلیکیشن ده، آیا رښتیا هم پیسې ورکوي که نه. ویفول یو ایټالوي اپلیکیشن ده چې په 2020 کال کې جوړ شوی ده. دغه اپلیکیشن په اوسني وختونو کې د مونیټایزیشن اسانه شرایط له امله زیات شهرت پیدا کړی او د زیاتو خلکو پام یې ځان ته راړولی. ویفول هم د فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک او نور سوشل میډیا د پلیټفارمونو ته ورته یو ټولنیزه رسنۍ ده چې خلکو ته دا فرصت ورکوي ترڅو خپل تصویران، ویډیوګانې، وایس سټوري او خپل نظریات له نورو سره شریک کړي. نوموړی اپلیکیشن د ساده انټرفیس او ساده د استعمال له امله د زیاتو خلکو پام یې ځان ته راړولی او تر ټولو مهمه موضوع دلته دغه ده چې د مونیټایزیشن ده، یعنی خلکو ته ډیر اسانه مونیټایزیشن ورکوي. د ویفول مونیټایزیشن د نورو سوشل میډیا د پلیټفارمونو په نسبت خورا اسانه ده. یعنی کله چې تاسو 15 ملګري د خپل لینک په ذریعه باندې را دعوت کړئ او یا هم سوپر لایک ترلاسه کړئ، تاسو ته مونیټایزیشن درکولی شي. او کله چې تاسو خپل عکسونه شیر کوئ او یا هم خپل ویډیوګانې اپلوډ کوئ، کوم کسان چې تاسو ویډیوګانې ګوري، لایک کوي، کومنټ درکوي، سوپر لایک درکوي، نو په هغه باندې تاسو ته پیسې درکول کیږي او پیسې به تاسې په 10 بزنس ډے کې ترلاسه کوئ، یعنی 10 تجارتي ورځو کې. د شنبې او یک شنبې له ورځو نه پرته نورې ټولې تجارتي ورځې دي. تاسو ته به په دې کې د دوی د پیمنټ میتود یا د پیسو لیږلو پروسه ترسره کیږي. نو دا و د ویفول اپلیکیشن په اړه معلومات. نو په دې هیله چې تاسو خوښ شوي او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ پیج در سره فالو. بله ویډیو کې به د ویفول اکاونټ جوړولو طریقه وي.